د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام واړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستۍ خبرونه ته. نن شنبه د سرطان یا د چنګاښ د میاشتې 23مه د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 13 نیټې سره سمون لري. روانه خبري کړي د تازه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې سعودي عربستان له سفیر سره وکتل. فراه کې د شهیدانو یاد تر سرلیک لاندې کلنۍ مشاعره ترسره شوه. او امریکا کې د ناټو 15 سرمشریزه روسیا یو لوی ګواښ دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر سره وکتل. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي پرون ناوخته په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل بن طلق البقمی سره کتلې دي. سعودي عربستان سفیر په دغه کتنه کې ویلي چې سعودي عربستان افغانستان د دوو مسلمانانو او دوست هیوادونو په توګه په سیاسي، کلتوري او اقتصادي برخو کې پخوانۍ اړیکې لري او دوی هڅه کوي په راتلونکي کې دغه اړیکې نورې هم پراخې او تر پخوا لا زیاتې پیاوړې شي. هغه زیاته کړه سعودي عربستان تل په مختلفو برخو کې له افغانستان سره مرستې کړي او په افغانستان کې اسلامي امارات تر حاکمیت وروسته دغه لړۍ دوام لري او په راتلونکي کې به هم له افغانانو په ځانګړي ډول کډوالو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. فراه کې د شهیدانو یاد تر سرلیک لاندې کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په فراه ولایت کې پرون د شهیدانو تر سرلیک لاندې کلنۍ مشاعره د سیمه ییزو مسؤلینو، شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب سلګونه مینوالو په ګډون ترسره شوه. په دغه مشاعره کې د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو معین او د هرات مرستیال والي مهاجر فرحي ویل په هېواد کې اسلامي امارات د بریا یوازینۍ لار د شهیدانو قرباني او له مجاهدینو سره د ولسي وګړو همکاري وه. نو موږ ته پکار ده چې د هېواد پرمختګ لپاره له خلکو سره همکاري وکړو، ځکه د خلکو همکاري د هېواد پرمختګ وړ ورته مال د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس محمد عبدالحی ویلي چې د مجاهدینو 20 کلنه مبارزه او قرباني هېواد پر سپېڅلې خاوره د اسلامي نظام قایمولو. نوموړي همدارنګه زیاته کړې چې د اطلاعات او کلتور ریاست ولایت مقام په همکاري غواړي تر څو په تاریخ کې د شهیدانو نامه د ژوند ساتلو په موخه هر کال دغه مشاعره ترسره کړي. او امریکا کې د ناټو 15 سرمشریزه روسیا یو لوی ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتو په قربتوب د ناټو سرمشریزې پای ته رسېدلی او ټول غړي د کابل په وخت د پنجشنبې سهار د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره روسیا د دغه سازمان لپاره یو لوی ګواښ بللی. ټینګار یې کړی چې د تاوتریخوالي له زیاتېدو څخه د مخنیوي لپاره په مسکو سره د اړیکې لارې فعالې وساتي. خبرپاڼه کې له اوکراین څخه د ملاتړ او د چین د کابو کولو موضوع هم یاده شوې.
درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومرول تر بلې خبري غړي لیلا ملشا د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ